د غنی بابا او د امرالله صالح ټویټ کې دومره زور و چې نن د تورخم دروازه بنده شوله. آیا کوم بل علت لري؟ کوم علت به ولري چې د تورخم دروازه نن بیرته بیا د افغانانو په مخ وتړل شوه؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. په سلامونو مهرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي پاکستاني حکومت نن سهار د تورخم دروازه وتړله. د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼی وایي دروازه د هر راز تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. نوموړی که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو زیاته یې کړه چې پاکستاني حکومت دروازه د امنیتي ستونزو له امله تړلې ده. خوږیاڼی زیاتوي چې دروازه نن سهار تړل شوې ده او د خلاصون هڅې روانې دي. د تورخم دروازه وخت نه وخت د افغان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ناندریو له امله د پاکستاني حکومت له لورې تړل کیږي. یو وخت هم په خدای که د افغان له لورې تړل شوي. که څه هم لا معلومه نه ده چې پاکستاني حکومت به د څه وجې له امله دروازه تړلې وي، خو ویل کېږي پاکستان کې د منظور پښتون د نیولو کېدو سره سم د افغان ولسمشر غني ټویټ او د پښتون ژغورنې له غورځنګ سره د غني خواخوږي پر پاکستان اور بل کړی ده. خدای دې نور هم همداسې بل کړي. محمد اشرف غني وړمه ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په نیول کېدو خواشینی یم. بل لور ته بیا پاکستاني حکومت د افغان ولسمشر ټویټ غبرګون کې ویلي دي چې دا به د پاکستان داخلي چارو کې لاس وهنه ده. په دې وروستیو کې یو ځل بیا پاکستاني حکومت د پښتنو د خوځښتونو په ویره کې راغلی دی. پاکستاني پولیسو په دې وروستیو کې څو ورځې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د یادو غړو مخکښ غړي نیولي دي. پښتنو سربیره نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي. د دې دروازې په تړل کېدو نه یوازې دواړه غاړې میشتو خلکو ته لوی ستونزې جوړیږي، ترڅنګ یې دواړه غاړې ته سوداګریزې هم لوی زیان سره مخ کیږي. دوستانو ستاسو خواږه نظرونه په کمنټ کې غواړم چې دا دروازه د څه له امله تړل شوې ده؟ د غني ټویټ کې دومره زور یا کومه بله خبر ده؟ راځئ خواږه کمنټونه راسره په ویډیو کې وګورئ او راسره شیر کړئ. که چیرته مو ویډیو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د المال پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.